الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع سنته وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستانو، بیا هم د تیرو درسو په ادامه نن سورة العصر زده کوو، او دا هم د تیر په شان لومړی حرف بالحرف، بیا کلمه بالکلمه او بیا مکمل آیت زده کوو. نو په درس شروع کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر واو د لام سره، عین د صاد سره جنګوم او صاد ډک وایم او په پای کې د را आवाज ښکاره کوم. توجه وکړئ. والعصر والعصر والعصر. ان حمزه د نون سره جنګوم، پر نون باندې غنه کوم، بیا نون د لام سره جنګوم، پر دا دوم نون باندې بیا اخفا کوم. ان الانسان غنه د پزې څخه आवाज ایستلو ته وایي او اخفا د پزې او د خولې څخه په ګډه आवाज ایستلو ته وایي. توجه وکړئ. ان الانسان د سین شپېلکه. ان الانسان لفی دا یای مده ده، لفی خسر. خا د سین سره جنګوم، د سین هغه نري شپېلکه ښکاره کوم او په پای کې را وایم، خو را هم لکه هغه اول آیت ډکه ویل کېږي. خسر خسر. إلا الذين يا مدى إلا الذين آمنوا واو مدى آمنوا وعملوا الصالحات صدق ولي وعملوا الصالحات وتواصوا واولين صدق واو نرم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد الصاد سره جنګوم، صاد د با سره جنګوم، پر با باندې قلقله کوم او په پای کې د را आवाज ښکاره کوم، هغه هم را باید ډکه وي. بالصبر 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 بالصبر. د دې صورت د هر آیت په پای کې را ده او را بیا د وقف په خاطر ډکه ویل کېږي، یعنی چې کله موږ درېږو ډکه ویل کېږي. نو دلته باید توجه وکړئ چې را در څخه تکرار نسی یا پیش ورنه کول سي. مثلا ځینې کسان وایي والعصر وایي سر، یا مثلا خسر وایي خو سین ته پیش ورکوي. دلته ډیره توجه وکړئ چې صرف را په خپل مخرج کې ښکاره کوي، ډکوالی ورکوي. توجه وکړئ
والعصر والعصر خسر 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 صبر 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 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.